د روغتیا نړیوالې ټولنې یاد ویروس ته د NCOV یعنی 2019 نوم ورکړی دی. N په معنا د نوي او COV په معنا د تاج لرونکي ویروس دی. په عمومي ډول د یاد ویروس ناروغي حاد تنفسي سندروم یعنی SARS ته ورته خو په هیڅ وجه یو ډول نه دی. د ککړېدو سرچینې د یاد ویروس په واسطه د ککړېدو منبع تر اوسه پورې په کوئیډ 19 ویروس باندې د اخته ناروغ څخه عبارت دی. خو په دې هم باید پوه شو چې هغه ناروغ چې اعراض علایم نه لري هم د ناروغۍ د خپرېدو سبب ګرځي او ټولنې ته زیات خطر لري. د انتقال لارې دا ویروس کولای شي چې د یو کس څخه بل کس ته انتقال شي. د تنفسي سیستم افرازات او تماس له سطحي او یا کس سره د ویروس د خپرېدو او انتقال مهمې لارې دي. همدارنګه د هوایي ذراتو له لارې هم دغه ویروس انتقال کېدای شي. مساعد اشخاص دغه ویروس په عمومي ډول په ګڼه ګوڼه لرونکې سیمه کې ښه خپرېږي. په زوړ او مزمنو ناروغیو اخته کسانو کې اعراض علایم وخیم وي. کوچنیان او نوي زیږېدلي ماشومان هم د ګواښ سره مخامخ دي. د اخفا یعنی پټېدو دوره له یوې ورځې څخه تر 14 ورځو پورې ده. اخفا دوره هغې دورې ته وایي چې انسان په ویروس ککړ شوی وي خو اعراض علایم ونه لري. ولې د ویروس د انتقال وړتیا لري او ټولنې ته تر ټولو خطرناک حالات همدا دی. دغه ناروغي په عمومي ډول د تبې، ستړیا او وچ ټوخي په ډول راڅرګندېږي. یو کم شمېر ناروغان د پوزې بندښت او پوزې بهیدل لري. همدارنګه په ځینو ناروغانو کې یوازې تب او کمه ستړیا راڅرګندېږي. هغه ناروغان چې دغه ناروغي پکې وخیمه کېږي له یوې اونۍ وروسته په تنفسي ستونزو باندې اخته کېږي. د یاد ویروس د درملنې لپاره درمل د تولید په حال کې دي خو تر اوسه کوم اغیزمن میتود چې د یاد ویروس په مقابل کې ځواب ووایي تایید شوی نه دی. د ناروغۍ انذار د زیاتره ناروغانو انذار ښه دی او د یو شمېر کمو ناروغانو حالات بحراني کېږي. په عمومي ډول په زړو اشخاصو او په نورو ناروغیو اخته ناروغانو کې انذار ښه نه وي. په ماشومانو کې هم دغه ناروغي په کمه اندازه رامنځته کېږي. په فردي وقایه کې مهم او کلیدي ټکي کورنۍ قرنطین. د کورني قرنطین هدف او اهمیت څه دی؟ له قرنطین څخه هدف په فزیکي او جسمي ډول په کور کې پاتې کېدل، په ټولنه کې د ناروغ تګ راتګ څخه مخنیوي او د مخامخ کېدونکي کس او دریم کس د اخته کېدو څخه مخنیوی دی. کله چې ناروغ پرته له نښو نښانو او یا ناروغي ولري، کورنۍ قرنطین د ستونزو د حل یو ښه او مهم انتخاب دی چې دغه ستونزې طبي کارکوونکي هم نشي حلولی. خو د هر ډول نښو نښانو د راڅرګندېدو په صورت کې باید ناروغ روغتون ته مراجعه وکړي. په دې موده کې په فردي ډول کولی شي چې په رسنیو کې فعالیت، اشپزي، کتاب لوستل، چای څښل او داسې نور د بدن وړتیا پیدا کوونکي فعالیتونه ترسره کړي تر څو کوئیډ 19 ویروس د تکثر وړتیا له لاسه ورکړي او له منځه لاړ شي. کوم کسان باید په کور کې قرنطین شي؟ هغه کسان چې د 14 ورځو په بهیر کې چین، ووهان ښار او نورو هغو هیوادونو او ښارونو ته چې یاد ویروس پکې مثبت دی یا هغه محلي سیمو ته چې هلته ناروغان ګرځېدلي وي سفر کړی وي. هغه کسان چې د 14 ورځو په جریان کې د مشکوکو ناروغانو سره تماس کې شوي وي باید ځان په کور کې قرنطین کړئ او د اعراض او علایمو په څرګندېدو سره ژر تر ژره روغتون ته مراجعه وکړئ. ځان په کور کې قرنطین کړو. د قرنطین محیط قرنطین شوی کس باید په جلا کوټه کې چې ښه تهویه ولري ژوند وکړي. د ګډو ځایونو لکه اشپزخانه، حمام او داسې نورو تهویه باید ډاډمنه وي. کړکۍ باید خلاصې وي. د کورنۍ نور غړي باید په بیل اتاق کې ژوند وکړي او که چیرې اتاق نه وي نو د قرنطین شوي کس سره باید 1 متر فاصله ولري. قرنطین شوی کس باید خپل فردي او د کورنۍ سره ګډ فعالیتونه تر ټولو کمې کچې ته ورسوي. په خاص ډول د یاد کس سره باید له یو ځای خوراک څخه ډډه وشي. ځینې توکي لکه مسواک، ځان پاک، چاقو، پنجه، تشناب،
کمود چې پر کټ او داسې نور په ګډه استعمال نشي. د قرنطین شوي کس سره باید له ملاقات څخه ډډه وشي. قرنطین شوي کس لپاره د یوه سالم او له ناروغیو څخه د پاک کس ټاکل تر څو یې د نرسنګ اهتمامات ترسره کړي. نرس باید قرنطین شوي کس ته د ورتلو په وخت کې ماسک استعمال کړي. د قرنطین شوي کس سره د تماس یا اتاق ته د وردننه کېدو څخه وروسته نرس یعنې ټاکل شوی کس باید د خپلو لاسونو وقایه د خوراک د برابرولو، ډوډۍ خوړلو څخه مخکې او تشناب یعنې کناره یا کمود ته د تګ څخه وروسته دغه رعایت کړي. که چیرې د ککړتیا کومه نښه شتون ولري، په پاکو اوبو او صابون سره لاسونه باید ومینځي. د ویروس له منځه وړل. هره ورځ د خوب د کوټې لوښي او د سویي د میکروب ضد موادو په وسیله باید وینځل شي. د مختلفو لباسونو ککړتیا څخه د مخنیوي په خاطر د قرنطین شوي کس کالي او د خوب روجایي په ګرمو اوبو چې له 80 تر 90 سانتیګراد پورې تودوخه ولري د کور له نورو توکو څخه په بیل ډول وینځي. د کالیو د اینځلو لپاره باید له دستکشو څخه ګټه واخیستل شي او وروسته لاسونه په صابون او پاکو اوبو وینځل شي. د بدن ترشحات او پزله مواد. د ټوخي او پرنجي په وخت کې باید ټول کسان له طبي ماسک یا کاغذي دسمال او یا هم له خپلې څنګلې یا لستوڼي څخه د خولې او پزې په پټولو کې ګټه واخلي. له ټوخي او پرنجي وروسته باید خپل لاسونه وینځي. هغه دسمال چې په مستقیم ډول د خولې او پزې سره تماس کې که د اینځلو وړو وینځئ که نه لرې وغورځوئ. پازله مواد. د قرنطین شوي کس له غایطه موادو، ادرار، خولو او تنفسي ترشحاتو سره د تماس په صورت کې باید له دستکش څخه ګټه واخیستل شي. د قرنطین شوي کس څخه پاتې شوي توکي باید په کڅوړه کې تر اچولو وروسته په جلا ډول په باطل دانۍ کې واچول شي او د موادو د رایستلو په وخت کې ورته متوجه واوسو. همدارنګه د ناروغ د غایطه موادو څخه وروسته باید کموډ پسې زیاتې اوبه ورخلاصې شي. ککړ توکي. ککړ توکي لکه دستکش، کاغذي دسمال او ماسکونه باید د قرنطین شوي کس په اتاق کې ټول او تر نښه کولو وروسته لرې وغورځول شي. د خوراک لوښي. د قرنطین شوي کس لوښي باید په نښه شي. تر خوراک وروسته باید په اوبو او لوښو اینځونکو شامپو پاک او وینځل شي. غورځولو ته اړتیا نشته. له قرنطینه د وتلو شرایط. که چېرته له 14 ورځو څخه وروسته په قرنطین شوي کس کې د ناروغۍ اعراض او علایم څرګند نشول، یاد کس کولی شي د قرنطین له ساحې ووځي. ماسک. له څه ډول ماسک څخه باید ګټه واخیستل شي؟ ماسک باید د یو چا سره د ملاقات په وخت، یو عمومي ځای ته د تلو په وخت، ګڼو او سرپټو ځایونو ته د تګ په وخت او د حمل و نقل په وسیلو کې د تګ په وخت وکارول شي. په شخصي یا فردي ځایونو کې ماسک ته اړتیا نشته. له څه ډول ماسک څخه باید ګټه واخیستل شي؟ عام خلک پرته له ډاکټرانو او هغه پرسونل څخه چې په دې بحران کې ایسار دي باید له یوه ځل مصرف کیدونکي طبي ماسک څخه ګټه واخلي. د کارکوونکي لپاره په ګڼه ګوڼه ساحه کې لکه روغتونونو، هوایي میدانونو، د موټرو تمځایونو، میټرو، عمومي ملي بسونه، الوتکې، کاروانونه، سوپرمارکیټونه، هوټلونه او داسې نور ځایونو کې، همدارنګه پولیسو او امنیتي ارګانونو کې پیغام وړونکو او هغه کسان چې په کور کې قرنطین ناروغان لري دوی ته د جراحي ماسک یا هغه سټنډرډ ماسکونه چې د وړو زرو مخه نیسي توصیه کیږي. دغه کسانو ته کاغذي ماسکونه، فعال کاربون لرونکي ماسکونه، مالوچو څخه جوړ شوي ماسکونه او اسفنجي ماسکونه نه توصیه کیږي. له ماسک څخه سمه ګټه اخیستل څه ډول دي؟ له یو ځل مصرف کیدونکي طبي ماسکونو څخه ګټه اخیستل. طبي ماسکونه په لاندې ډول دي. د ماسک فلزي میله په پوزه باندې ځای نیسي او پاتې هواره برخې لاندې او د مخ خواته راځوړندېږي. دویم، د ماسک هواره برخه د خولې، پوزې، پاسنۍ او لاندینۍ ژامې طرف ته خلاصیږي. دریم، د ګوتو په واسطه د فلزي میلې له وسط څخه د اطراف خواته په ملایم ډول فشار ورکول کیږي تر څو د پوزې سره موازي ځای ونیسي. څلورم، ماسک په منظم ډول په مخ داسې ځای پر ځای کړئ څو مخ سره وصل شي. سټنډرډ طبي ماسک 3 طبقې لري. باندنۍ طبقه چې ماسک ته د اوبو او وړو قطرو د ننوتو مخنیوی کوي. منځنۍ طبقه چې د فلټر دنده په غاړه لري. داخلي طبقه چې
پوزې او خولې ته نږدې وي او د رطوبت د جذب دنده په غاړه لري. آیا کولی شو د فلټر لرونکي ماسک څخه ګټه واخلو؟ بلې، عام خلک کولی شي له فلټر لرونکي ماسک څخه ګټه واخلي، ځکه چې دغه ماسک کولی شي له نوموړي کس څخه ساتنه وکړي، خو مشکوک او په دغه وایرس اخته کسان دي بیا فلټر لرونکی ماسک نه کاروي، ځکه چې فلټر لرونکی ماسک نشي کولی چې باندې خواته د تنفسي افرازاتو د مخنیوي سبب وګرځي. د څومره وخت لپاره له ماسک څخه ګټه اخیستلی شو؟ آیا ضرور باید د یو ځل مصرف کیدونکي ماسک څخه ګټه واخیستل شي؟ په عام ډول په هغه شرایطو کې چې په وایرس ککړ او یا شکمن ناروغ سره د تماس خطر شتون ونه لري، کولی شو چې تر مناسب وخته پورې او یا هم له ماسک څخه د دویم ځل لپاره ګټه واخیستل شي. د ماسک د استعمال په وخت کې باید مخکې له مخې لاسونه ومینځل شي او د ماسک له داخلي سطحې سره هیڅکله لاسونه تماس کې نشي. هر کله چې ماسک د ټوخي یا پرنجي د افرازاتو په واسطه لوند او یا د نورو شیانو په واسطه ککړ شو، رنګ یې تغییر وکړ او یا خراب بوی پیدا کړ، باید ژر تر ژره تبدیل شي. څو ځله استعمال شوی ماسک څنګه باید وساتو؟ که چیرې څو ځله د ماسک څخه د ګټې اخیستو اړتیا وه، باید ماسک په پاک، وچ او داسې ځای کې ژوړن شي چې هوا موجوده وي او یا په کاغذي پاکټ کې چې هوا ورتیریږي وساتل شي. دا اړینه ده چې ماسکونه باید په جلا ډول وساتل شي او له یو بل سره له تماس څخه ډډه وشي. د هر چا ماسک باید معلوم شي. طبي سټنډرډ محافظوي ماسک نه مینځل کیږي، نه حرارت ورکول کیږي او نه هم ضد عفوني مواد او نورې لارې چارې پرې استعمالیږي. څه ډول استعمال شوی ماسک لرې واچوو؟ د عادي خلکو په واسطه له ماسک څخه تر ګټې اخیستنې وروسته ماسک د نوي کرونا وایرس خطر نه لري چې تر استعمال وروسته باید په پلاستیکي کڅوړه کې واچول شي. د کڅوړې خولې تر تړلو وروسته د نورو موادو په شان باید په باطله دانۍ کې واچول شي. د مشکوکو او ناروغو کسانو مراقبت کوونکي نرس او نور پرسونل ماسکونه باید د روغتون د نورو موادو په ډول جمع مشخص لرې ځای ته تر اچولو وروسته لاسونه په ضد عفوني موادو ومینځل شي. امیندوارې میرمنې او ماشومان څه ډول ماسک انتخاب کړي؟ امیدواره میندې خپلو شرایطو ته په کتو چې څه ډول په راحت کې وي باید محافظوي ماسک څخه ځان ته انتخاب او استعمال کړي. ماشومان چې د ودې او نمو په مرحله کې دي او د وجود جوړښت یې کوچنی دی، باید د ماشومانو له محافظوي ماسک څخه ګټه واخلي. زاړه کسان او په نورو ناروغیو اخته کسان چې د ماسک څخه ناراحته وي، هغوی باید څه وکړي؟ زاړه کسان او په نورو ناروغیو لکه قلبي، د سږو مزمنو ناروغیو باندې اخته کسان ممکن د ماسک تر استعمال وروسته د ناراحتۍ احساس وکړي او یا یې پخواني ناروغي شدت پیدا کړي، چې په دې صورت کې باید له اړونده متخصص ډاکټر څخه مشوره واخلي. په ورځني ژوند کې د سکشو اغوستو ته اړتیا شته؟ اړین نه دي. په ورځني ژوند کې صرف همدومره کافي دي چې خلک په منظم ډول خپل لاسونه ومینځي. د نرسنګ پرسونل او ډاکټران، د ناروغ سره نږدې تماس لرونکي کسان، د لوازمو، د حمل و نقل پرسونل او نور کارکوونکي چې په ګڼه ګوڼه ساحه کې تګ او راتګ کوي، د خطر د کموالي او د تماس په واسطه د میکروب د انتقال د مخنیوي لپاره باید د سکشو څخه ګټه واخلي. خو له دستکشو څخه ګټه اخیستل د لاسونو د حفظ الصحه ځای نشي نیولی، نو باید لاسونه په منظم ډول ومینځل شي. د میکروب له منځه وړل د کوئیډ 19 نوي ویروس له کبله د سینه بغل د تشخیص او درملنې د طرحې په اساس 5م تجربوي جلد چې په چین کې نشر شوی دی، ویروس د ماورای بنفش شعاع او ګرمۍ په مقابل کې حساس دی. د سانتیګراد په 55 درجو کې د 15 دقیقو دای ایتایل ایتر 15% ایتانول یعنی الکول، کلورین لرونکي ضد عفوني مواد، پراستیک اسید، کلوروپارم او نور یو شمېر شهم حلونکي مواد کولی شي په مؤثر ډول ویروس له منځه یوسي، خو کلورهکزیډین په یاد ویروس باندې کوم اغیز نه لري. څرنګه چې تر اوسه د نوي کرونا ویروس په مقابل کې مؤثر خاصې ضد عفوني نوې تګلارې نه دي مشخصې شوي، نو له همدې کبله له نورو ضد عفوني تګلارو څخه
تر اوسه استفاده نه کیږي. په کور کې د ویروس په مقابل کې ضد عفوني لارې چارې کومې دي؟ د انسان جلد د ضد عفوني کولو لپاره کولای شو چې په جلد باندې الکول ووهو او یا دا چې مربوطه عضو لکه لاس په الکولو کې دننه کړو. په کور کې د شیانو د سطحو د ضد عفوني کولو لپاره له الکول او یا کلورین لرونکي موادو څخه استفاده باید وکړو. د ضد عفوني مادې اغیز د هغې ګټې او خطر ته باید پاملرنه وشي. الکول چې د استعمال وړ ماده ده، خو د ضد عفوني عمل په خاطر باید په زیاته سطحه باندې سپری نشي، یعنی ونه شیندل شي، ځکه چې په هوا کې د ایتانولو یعنی الکولو د لوړ غلظت شتون د اور لګېدو سبب ګرځي. د حرارت په مقابل کې مقاوم مواد، د کور هغه شیان چې د حرارت په مقابل کې مقاومت لري، کولای شو د 15 دقیقو لپاره په اوبو کې جوش ورکړو. د لاسونو اینځل. څه وخت باید خپل لاسونه وینځو؟ له عامو ځایونو لکه دفتر او دې ته ورته نورو ځایونو نه د بیرته راګرځېدو، د شیانو د لمس، له ټوخي او پرنجي ماسک له لرې کولو، د ککړو شیانو له لمس او له ډوډۍ خوړلو وروسته لاسونه په پاکو اوبو په صابون وینځئ. په کومو موادو باید لاسونه وینځل شي؟ د لاس اینځلو مایع، روانې اوبه، صابون او میکروب ضد مایع چې الکول لرونکي د لاس د اینځو په وخت کې دې ورڅخه ګټه واخیستل شي. څه ډول باید لاسونه وینځو؟ لاسونه باید د روانو اوبو لاندې لامده شي. مناسبه اندازه لاس اینځونکي مایع یا صابون په مساوي ډول د لاس په ورغوي، شا، ګوتو او نورو برخو باندې ووهل شي. لاسونه تر 15 ثانیو پورې له یو بل سره په دغه ډول وموښل شي. د ورغوي او ګوتو لاندې ځایونه له یو بل سره موښل، د یوه لاس په ورغوي د بل لاس د شا مخل، د لاس ورغوي په داسې ډول مخل چې ګوتې سره لري. د یو لاس ګوتې دننه خواته سره ټولې کوي او د ګوتو شاتنۍ برخه د بل لاس د ورغوي په واسطه وموښئ. د یو لاس د غټې ګوتې دوراني اینځل د بل لاس په واسطه او برعکس عمل ترسره کول ترڅو دواړه غټې ګوتې پاکې شي. د یو لاس د ورغوي په وسیله د بل لاس د ګوتو مخل او برعکس عمل ترسره کول ترڅو د بل لاس ګوتې پاکې شي. وروسته لاسونه د روانو اوبو لاندې وینځئ. لاسونه د پاک دسمال او یا پاک لاس وچونکي کاغذ په واسطه وچ کړئ. ټوخی. د ټوخي او پرنجي په وخت خوله او پوزه باید د لاس د څنګلي او یا د دسمال په واسطه پټه کړو. لاس هیڅکله هم باید د خولې او پوزې وړاندې برخې یا مخې ته ونه نیول شي. په ټوخي او پرنجي کې په زیاته اندازه ویروسونه هوا ته ازادیږي، په هغه صورت کې چې ژر لاسونه ونه مینځل شي د ځینو ځایونو لکه دستګیر، د لیفت توکما، کټاره، چوکۍ او نورو شیانو د ککړتیا سبب ګرځي. که چیرې دغه ککړ ځایونه روغ کس لمس او مخکې له دې چې لاسونه ونه مینځي ککړ لاسونه مخ، پوزي او سترګو ته یوسي، نو دغه کس هم په یاده ناروغۍ اخته کیږي. خو که چیرې د ټوخي په وخت کې خوله او پوزه په دسمال یا څنګله پټه شي، وایرس د جامو په سطحه باندې خوريږي او د بدن سطحه نه ککړوي. بیا هم په ټینګار له تاسې هیله کیږي چې د ټوخي آداب مراعات کړئ. په ورته وخت کې که د لاس مینځلو څخه مخکې د بدن کومه برخه لمس شي په خاص ډول خوله، پوزه، سترګې او نورې برخې، نو وایرس به د لاس له لارې ستاسې بدن ته لار پیدا کړي. آیا کوئیډ 19 ناروغي د غایطه موادو له لارې انتقالېدلی شي؟ په اوس وخت کې د وایرس د بدن کلیداسید اشتوالی د ناروغ په غایطه موادو کې مثبت اعلان شوی دی، خو دا په دې معنی نه ده چې د غایطه موادو له لارې وایرس انتقالیږي. د اوس لپاره د دې خبرې ډیر تحقیق ګټور نه دی، ځکه د یوې عمومي ویرې رامنځته کېدو سبب ګرځېدلی شي. په اوس وخت کې په هوا کې د ځوړنده ذراتو په ذریعه او د هاضمي سیستم له لارې د وایرس د انتقال احتمال زیات دی چې باید دې مسلې ته زیاته پاملرنه وشي او لاندې تدابیر باید عملي شي. لومړی، د ډوډۍ خوراک څخه مخکې او له تشناب څخه د راوتلو وروسته باید په سمه توګه لاسونه ومینځل شي. د ستروي ته له داخلېدو پس او د سیفون تر ایستلو د مخه کجنل باید بند شي. لیفت. آیا په لیفت کې د سپریدو په وخت کې باید ماسک استعمال شي؟ آیا د لیفت د توکمې وهل خطرناک دي؟ د لیفت په کابین کې د هوا جریان ډیر کم دی، نو
په لیفت کې د سورېدو په وخت باید ماسک استعمال شي. ممکن د لیفت توکما په وایرس باندې ککړه وي چې د توکمې وهلو په صورت کې د وایرس د انتقال سبب ګرځي، نو په دې اساس باید د توکمې وهلو څخه مستقیما په ګوته مخنیوي وشي، او که په ګوته مو توکمه ووهله د لیفت څخه تر وتلو وروسته ژر تر ژره باید لاسونه ومینځل شي، او تر مینځل کېدو مخکې باید د بدن نورې اعضاوې لمس نشي. په لیفت کې سپریدل باید کم شي او د لوړو پوړونو ته له زینې څخه ګټه واخیستل شي. بیا هم په هغه سیمو کې چې د وایرس خطر کم وي د لیفت موضوع دومره جدي نه ده، خو په لیفت کې باید ماسک استعمال شي. د لیفت څخه تر وتلو وروسته باید ژر تر ژره لاسونه ومینځئ. نږدې مربوطین څوک دي؟ نږدې مربوطین هغه چاته ویل کیږي چې په لاندې ډول شکمنو کسانو، ناروغۍ او یا ناروغانو سره د تماس تاریخچه موجوده وي. لومړی یو ځای اوسېدل، یو ځای تحصیل او کار کول، یا د تماس نور ډولونه د استوګنې سره نږدې پاتې کېدل، او یا په یوه ودانۍ کې ناروغ سره ګډه دنده ترسره کول. طبي پرسونل، نرسان، ملاقات کوونکي، تماس لرونکي او د کورنۍ نور غړي چې د ناروغ سره نږدې اړیکې شتون لري. همدارنګه هغه کسان چې د ناروغ سره ملاقات کړی وي او یا په یوه اتاق کې ورسره اوسېدلی وي. دریم، هغه کسان چې د ناروغ سره په موټر کې تللی وي او یا نږدې ورسره پاتې شوي وي، لکه په موټر کې د ناروغ مراقبت کوونکي، د ناروغ سره خپل کسان چې موټر کې ورسره تللی وي، نور هغه کسان چې وروسته د بررسۍ څخه معلوم شي چې دغه کسان په موټر کې ورسره تللی او یا د ناروغ کس سره تماس کې شوي دي. څلورم، همدارنګه نور هغه کسان چې د هیئت د ارزونې وروسته د نږدې مربوطینو په ډول پیژندل کیږي. د ناروغ سره نږدې مربوط کسان کومو مواردو ته باید پاملرنه وکړي؟ اړونده مرجع او ټاکل شوو کسانو ته مکمل معلومات ورکول، او هم په کور کې ځان قرنطین کول چې د اساسي کړنو څخه دي. په کور کې اوسېدل. د کوئیډ 19 ویروس څخه په کور کې څه ډول مخنیوي وکړو؟ منظم استراحت، په کافي اندازه ورزش او خوب کول. د وقایوي اصولو په مراعاتولو سره کولی شو د روغتیا ضمانت وکړو. په دوامدار ډول د لاسونو وینځل، په ملوثو لاسونو باندې خوله، پوزه او سترګې مه لمس کوئ. د ټوخي او پرنجي په وخت خوله او پوزه په دسمال او یا څنګلې پټه کړئ. د کورنۍ غړي باید یو جان پاک په ګډه استعمال نه کړي او د کور لوښي باید پاک وساتي. په کور کې د اوسېدو په وخت پاکوالي او هوا جریان ته ځانګړی پام وکړي او کور باید پاک وساتل شي. د اتاق د حرارت درجې نارمل ساتل، طبي یا N95 او K-N95 ماسک استعمالول او ضد عفوني موادو سره له برابرولو وروسته ترې ګټه واخلئ. د وس تر حده له ودانۍ د باندې خپل فعالیتونه راکم کړئ. د وس تر حده د هغه ناروغانو سره چې تنفسي علایم لکه تبه، ټوخی یا پرنجی لري تماس مه نیسئ. د وس تر حده د خلکو ګڼه ګوڼې ساحې ته مه ورځئ او همدارنګه د خلکو له یو ځای ټولېدو مخنیوی وکړئ. د کورنیو حیواناتو او وحشي حیواناتو سره نږدې کېدو نه ځان وساتئ. ځینې علایمو لکه تبه، ټوخي او داسې نورو ته په ځانګړي ډول پاملرنه وکړئ او د داسې علایمو د ښکاره کېدو په صورت کې باید ځانونه ډاکټر ته ورسوئ. په کور کې د ویروس له منځه وړلو اصول: هیڅ ډول یوناني درمل، بوټي او ګیاوې د کرونا مخنیوی نشي کولی او همدارنګه د سرکې خوراک هم د ویروس په مخنیوي کې کومه خاصه ګټه نه لري. د غذایي رژیم لپاره کوم احتیاطي اقدامات باید ترسره شي؟ د حیواناتو د زندنۍ او خراب غوښو او د هغې څخه د تولید شوو توکو له خوراکه ډډه وکړئ. د حلالو الوتونکو مرغانو غوښې له رسمي مرکزه واخلئ. د چرګې هګۍ، شیدې او چرګې غوښه په مکمل ډول سمه پخه کړئ. د خوراکي شیانو د قطع کولو لپاره ځانګړې تختې او قطع کوونکي آلې یعنې چاقو د خامو او پخو شوو خوراکونو لپاره باید په جلا ډول وکارول شي او د هر کار د ترسره کولو نه مخکې باید لاسونه په پاکو اوبو او صابون وینځل شي. په هغو سیمو کې چې وایروس خپور شوی دی کولی شئ له حلالې غوښې نه چې ښه پخه شوي استفاده وکړئ. آیا د سوپرمارکیټونو او دوکانونو نه اخیستل شوي مواد ضد عفوني ته اړتیا لري؟ نه، اړتیا نشته. صرف لاسونه په متواتر ډول وینځئ ځکه د شیانو سره د تماس وروسته ممکن د کرونا په نوي ویروس ککړ او د انسان وجود ته د داخلېدو وروسته د ناروغۍ سبب وګرځي. همدارنګه که چیرې ککړ لاسونه سترګو، خولې او پوزې ته ویوړل شي ممکن په غیر مستقیم ډول د ویروس د انتقال سبب وګرځي. څنګه چې د وجود څخه د باندې د ویروس ژوند لنډ دی، نو د ناروغ په واسطه د شیانو تر ملوث کېدو وروسته ویروس په باندینی محیط کې له منځه ځي او له حده زیاتې اندېښنې ته اړتیا نشته. آیا باندینی غذا صحي او محفوظه ده؟
په عمومي ډول تیاره شوې غذا بې خطره وي، خو باید د یوې معتبرې او اعتبار وړ مغازې نه سودا واخیستل شي. یوازې له دې لارې مطمئن کیږو چې د وقایوي او صحي اصولو لاندې دا ډول مغازو غوښې صحي او محفوظې برابرې شوي دي. همدارنګه که چیرې د خوراکي توکو پوښ یا قوطۍ خلاصه وي، نو باید مسؤل کس ته تر خبر ورکولو وروسته یاد توکي باطلدانۍ ته وغورځول شي او په ځای د نورو سالمو خوراکي توکو نه استفاده وشي. د خوراکي توکو د پوښ او قوطۍ له خلاصولو وروسته باید لاسونه په پاکو اوبو او صابون وینځئ او بیا له خوراکي توکو نه استفاده وکړئ. په خپل استوګنځي کې د ناروغ مشاهده یا معاینه کول. آیا د عمومي وسایلو لکه پنجره، زینه او دې ته ورته نور شیانو په سطحه ویروس موجود دي؟ دغه ویروس امکان لري د یادو وسایلو په سطحه شتون ولري. له دې کبله د دغه شیانو سره تماس څخه باید ډډه وشي او همدارنګه باید ملوث لاسونه خولې، پزې او سترګو سره په تماس کې نشي. د یادو شیانو سره تر تماس وروسته مو خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون وینځئ. مسؤل چارواکي باید د داسې ځایونو او عمومي وسایلو پاکوالي او ضد عفوني ته حق اولیت ورکړي. آیا د ناروغ په وسیله تولید شوي کثافات د ویروس د انتقال سبب ګرځي؟ احتمال ډیر کم دی، خو بیا هم داسې توصیه کیږي چې د ناروغ د کثافاتو له باندې ایستلو وروسته باید لاسونه په پاکو اوبو او صابون وینځل شي. همدارنګه د ضرورت په وخت کې باید له یو ځل استعمالونکو دستکشو نه استفاده وشي. د باندې تلل په عامو ځایونو کې که چېرته ډیر خلک موجود وي، باید له ماسک څخه ګټه واخیستل شي. د امکان په صورت کې په بایسیکل او یا خپل شخصي موټر کې لاړ شئ. له هغه اشخاصو سره له تماس چې تبه یا ټوخی لري باید ډډه وشي. د مخامخ کیدو په صورت کې باید 1 متر فاصله ورسره ونیول شي. د ټوخي او پرنجي په وخت کې باید له دستمال او یا د لاس څنګلې په واسطه خوله او پوزه پټه شي. په عامو ځایونو کې د وسایلو سره تماس کم کړئ. خولې، پوزې او سترګو ته د ککړو لاسونو له نږدې کېدو څخه ډډه وکړئ. په دوامدار ډول لاسونه ومینځئ. د لاسونو د مینځلو لپاره له الکول لرونکي ضد عفوني موادو او یا د الکولي پیډ یعنی ځانګړي لون کاغذ څخه استفاده وکړئ. د ناروغۍ د خپرېدو په صورت کې هر ډول غونډو ته له تګ ډډه وکړئ. خپل کور ته د تلو په وخت کې باید څه شي ته پاملرنه وکړو. خپل کالي په عادي ډول لرې کړئ. کور ته د ننوتو په ځای کې ځوړند کړئ یا په داسې ځای کې چې هوا په زیاته اندازه موجوده وي. ماسک لرې کړئ. خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون پرېمینځئ. د حمام کولو وخت مو له خوب مخکې وخت څخه د کور ننوتلو وخت ته تبدیل کړئ. که چیرې دا کارونه مو ترسره کړل، په نوي کرونا وایرس باندې د اخته کیدو چانس مو کمیږي. تاسې ته دا توصیه کیږي چې د باندې تګ لباس مو کور ته د ننوتو په ځای کې ځوړند کړئ او هغه لباس د نورو پاکو لباسونو سره یو ځای مه ځوړندوئ. که چیرې د ناروغ کس سره مو تماس موجود نه و، په وایرس باندې ستاسې وجود او د کالو د ککړتیا چانس کم دی، اما ستاسو په وجود او کالیو باندې د ګرد و غبار شتون له کبله هم دا توصیه کیږي چې باید د خوب او اوسېدو اتاق ته کالي ورنوړل شي. د کور څخه د باندې د ورزش په وخت کې د محافظتي اقداماتو ډولونه. د وایرس د خپرېدا په وخت کې کوښښ وکړئ هغه ځایونو ته چې سرپوښ شوي وي لکه ورزش سالونونه د تګ ډډه وکړئ. د کور څخه د باندې فعالیتونه او د ګڼې ګوڼې سیمو ته له تګ څخه ډډه وکړئ. کولی شئ ځینې د سپورت حرکتونه په خپل کور کې هم ترسره کړئ. په ښار کې د حمل و نقل وسایلو څخه د استفادې په وخت کې کومو ټکو ته باید پاملرنه وکړئ. د ماسک استعمال ته خاصه پاملرنه وکړئ. د عامو وسایلو او ځایونو د لمس او داسې نورو شیانو له لمس وروسته لاسونه مو په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. په موټر کې د تلو په وخت کې له یو څخه زیات کسان څنګه له ځان مراقبت وکړي. په موټر کې سپاره کسان باید ماسک استعمال او حد تر اوسه پورې خبرې کمې وکړي. د ټوخي آداب باید مراعات کړي. د موټر ښیښې د امکان تر حده پورته کړئ ترڅو هوا په ښه ډول وچلیږي. که چیرې مشکوک یا ناروغ کس موټر ته رادننه شوی وي، تر کوزیدو وروسته باید د موټر دننه برخه مکمله ضد عفوني شي. د کار ځای ته بیرته تلل. په هغه سیمو کې چې ناروغي نشته، خلک کولی شي دندې ته لاړ شي. د دندې په مهال باید کومو ټکو ته پاملرنه وکړئ. که چیرې د ناروغ کس سره د تماس خطر او د ناروغۍ علایم موجود نه وي، کولی شئ د ملي مقرراتو مطابق دندې ته ادامه ورکړئ.
د ناروغ سره د تماس او یا د اغراضو علایمو په شتون کې باید معاینې لپاره روغتون ته لاړ شئ. د شرایطو او متخصص د لارښوونې مطابق باید دنده ترسره او ځان قرنطین کړئ. هغه کارکوونکي چې 2 اونۍ مخکې د وایرس د خپرېدو ساحې ته یې سفر کړی وي او یا هلته اوسېدلی وي څه ډول خپلې دندې ته ادامه ورکړي. ژر تر ژره د خپل استوګنځي اړوند طبي مسؤلینو سره ځان ثبت کړي. ښار او د خلکو د ګڼې ګوڼې ساحې ته له تګ ډډه وکړي. د وایرس د خپرېدا له سیمې څخه د راتګ وروسته تر 14 ورځو پورې باید د بدن د حرارت درجه په ورځ کې 2 ځله وګورئ. د تنفسي علایمو لکه ټوخی، بلغم، سینه بندي، سالنډي او داسې نورو اغراضو ته پاملرنه وکړئ. د امکان په صورت کې باید په جلا اتاق کې یوازې ووسیږئ. په دې جریان کې دې د کورنۍ له غړو سره نږدې تماس نه نیسي. د شکمنو علایمو لکه تبه، ټوخی، د ستوني درد، سینه بندي، سالنډي، ستړیا، بېحالي، زړه بدوالی او قی، سردردي، اسهال، د زړه ضربان، د سترګو سوروالی، ملا او نورو برخو کې خفیف او داسې نورو په شتون کې ژر تر ژره ډاکټر ته مراجعه وکړئ. د اسنادو او فایلونو د راکړې ورکړې په وخت کې باید له ماسک څخه ګټه واخیستل شي. دا به ډیره بهتره وي چې د راکړې ورکړې څخه وروسته لاسونه په پاکو اوبو او صابون باندې ومینځئ. آیا موبایل، سرمیزي ټلیفون او د کمپیوټر کیبورډ باید ضد عفوني شي؟ اداري لوازم او تجهیزات باید په منظم او دوره‌یي شکل سره ضد عفوني شي. کله چې څو کارکوونکي په یوه دفتر کې دنده ترسره کوي، د ویروس د وقایې لپاره باید کوم تدبیرونه په پام کې ونیسئ. د خپلې کاري ساحې نظافت باید مراعات کړئ. اتاق کې په دوامدار ډول د هوا تهویه باید ترسره شي. که د ویروس د شتون ویره موجوده وي، بهتره به وي چې په ګڼه ګوڼه لرونکې ساحه کې له ماسک څخه ګټه واخیستل شي. هره ورځ په منظم ډول دروازې او کړکۍ خلاصې کړئ تر څو ودانۍ ته تازه هوا دننه او تهویه صورت ونیسي. په منظم ډول هره ورځ دروازه، دستګیر او د ادارې نور لوازم باید ضد عفوني شي. د خپلو لاسونو پاکوالي ته ډیره پاملرنه وکړئ. په ټولو ځایونو کې باید اوبه، د لاس مینځلو مایع او تشناب کاغذ منظم کیښودل شي. په دوامداره ډول د لاسونو مینځلو سره ځان عادت کړئ. که چیرې د ناروغۍ علایم لکه تبه، ذوب، وچ ټوخی، د سینې درد او داسې نور په یوه کس کې ولیدل شي، باید د کاري محل څخه د موقت وخت لپاره منع او د تشخیص او درملنې لپاره لازم اقدام ترسره شي. په جلساتو کې د ګډون په وخت کې باید له ماسک څخه ګټه واخلو. د جلسې د پیل څخه تر پایه پورې له ماسک څخه باید استفاده وکړئ. د خبرو اترو په وخت کې باید له مقابل لوري سره حد اقل 1 متر فاصله ولرئ. د اتاق یا سالون کړکۍ خلاصې کړئ تر څو د هوا جریان موجود وي. په کاري سفر کې مراجعینو سره د لیدو په وخت باید کومو ټکو ته پام وشي. ټول خلک باید ماسک استعمال کړي. د مراجعینو او لیدونکو د بدن حرارت درجه باید وکتل شي. چین ته د سفر په هکله پوښتنه وشي. د شکمنو او په کرونا ویروس اخته کسانو سره د تماس په هکله باید معلومات وشي او همدارنګه د ځینو نښو لکه تبې، ټوخي او تنفسي ستونزو د شتون په هکله باید وپلټل شي. ترانسپورتي وسیلې باید په الکولي او ضد عفوني موادو باندې ملوث شي. په ښار او دکانونو کې د شیانو د اخیستو په وخت باید کومو شیانو ته پام وکړو. د وحشي حیواناتو د غوښو له خوراکه باید ډډه وکړو. د خامې غوښې سره له تماس او بې خاوند د بازاري حیواناتو او کثافاتو نه ځانونه وژغورئ. د یادو شیانو سره د تماس په صورت کې باید لاسونه په پاکو اوبو وینځئ. په هوټلونو او رستورانټونو کې باید کوم وقایوي تدابیر په پام کې ونیول شي. په ګډ میز او په لویه پینډه کې له ډوډۍ خوړلو نه ډډه وکړئ. د امکان تر حده پورې هر کس باید په جلا ډول خوراک وکړي. هر کس ته باید جلا د خوراک اړوند وسایل راوړل شي. د درملنې لپاره روغتون ته تلل. هر کله چې مشکوک کس ځان قرنطین کړی وي او یا پرته له قرنطین نه ناروغ ته تبه، ټوخی او پرنجی پیدا شي، مسؤلو کسانو ته د خبر ورکولو لپاره باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. هغه ټکي چې د درملنې په وخت باید ورته متوجه شو. کله چې یو ناروغ په کور کې د قرنطین امکانات نه لري، توصیه ورته کیږي چې په کور کې د استراحت سرڅنګ باید دغو ټکو ته پام وکړي. تبه باید په ورځ کې 2 ځله سهار او د شپې لخوا وګوري او همدارنګه نفس تنګي، ستونزمنې ساه اخیستو او نورو علایمو ته خاصه پاملرنه وکړي. حمل نه لرونکي ښځې او هغه کسان چې د سږو، زړه او رګونو ناروغي، پښتورګو او معافیتي سیستم ستونزې ونه لري، د دوی لپاره ویروس ډیر خطرناک نه دی. دغه کسان باید په کور کې د استراحت ترڅنګ زیات مایعات وڅښي.
او د اړتیا په صورت کې د تبې او زکام درمل چې ګټور تمامیږي استعمال کړي. په ورته وخت کې باید له ماسک نه ګټه واخلي او د لاسونو وینځلو او د اتاق پاکوالي ته خاصه پاملرنه وکړي. د ځان او کورنۍ ساتنه په ښه ډول باید ترسره شي. که چېرته ناروغ دغه ستونزې ولري باید زر تر زره اړوند روغتون ته پرته له ځنډه ځان ور ورسوي. که یې په کور کې د 2 ورځو استراحت سره سره ناروغۍ بهبود یا ښه والی پیدا نه کړ، په دې وروستیو کې له مشکوک کس سره چې تبه او ټوخی درلود تماس کې شوی و، همدارنګه که چیرې د خلکو ګڼې ګوڼې ساحې لکه روغتون، ښار او یا مارکیټ ته تللی و او یا هم د وحشي حیواناتو سره تماس نیولی و، زاړه عمر لرونکو کسانو، امیندوارو میندو، زیات وزن لرونکو، تنفسي ناروغیو والا، د زړه او رګونو پر ناروغۍ اخته کسان او کمزوري معافیت لرونکي کسان په یاد ویروس ډیر اخته کیدی شي. د درملنې لپاره روغتون ته د تګ په وخت کې کومو ټکو ته باید پام وشي؟ ماسک باید استعمال کو. د ټوخي او پرنجي په وخت باید د سمال یا له څنګلې نه په ګټې اخیستنې سره خوله او پوزه پټه کو. هیڅکله باید د ټوخي او پرنجي په وخت کې خوله یا پوزې ته لاس ونه نیسو. له میترو، ملي بس او یا نورو عامو ترانسپورتي وسیلو نه باید ډډه وشي او همدارنګه ګڼه ګوڼې ساحې ته لاړ نشي. روغتون او ډاکټر ته د مراجعې په وخت ناروغ باید ډاکټر ته په ورین تندي ټول حقیقتونه لکه د خپل استوګنځي په هکله، د ویروس سیمې ته د تګ، د مشکوکو او په کرونا ویروس باندې اخته ناروغانو سره د تماس په هکله او هغو افرادو یا ډلو سره چې وروسته له ناروغۍ څخه ورسره نږدې تماس نیولی وي ووایي او ډاکټر ته مکمل معلومات ورکړي. ناروغ باید روغتون ته د تګ په وخت کې مخامخ اړوند واټ ته لاړ شي. په روغتون او نورو برخو کې باید تګ راتګ ونه کړي ځکه چې ویروس د خپرېدو سبب ګرځي. هغه ناروغان چې د نورو ناروغیو له کبله روغتون ته مراجعه کوي باید پر کرونا اخته مشکوکو ناروغانو سره تماس او د دوی واټ ته له تګه ډډه وکړي ځکه دا ناروغان د ویروس لپاره ډیر مساعد دي. د مخامخ کېدو په صورت کې حد اقل باید 1 متر فاصله ونیول شي. ناروغ وروسته له درملنې باید په مستقیم ډول کور ته لاړ شي. هیله ورڅخه کیږي چې په عامه ځایونو کې ونه ګرځي.